خبر شاملو له بردیر څخه 13 ورځ په موټر ویف لین کوچ حادثه کې خپل ژوند د لاس ورکوونکو د بردیر لقمان باندې د 15 کسانو جنازه ادا شوی او د اوښکو سلګو سره خاورو ته سپارل شوي دي چې پکې د یو کور څلور کسان پلار دوه زامن او یو نمسی هم شامل وو. د یادې پیښې له کبله د لقمان باندې د خلکو هر زړه غمجن او هر سترګه نمناکه ده. د دغه جنازې او تازه ترین صورتحال په حقله تفصیل اخلو د انډس نیوز نیټورک کوزدیر بیورو چیف نواب بادشاہ نه. جی نواب بادشاہ تفصیلات راکړي. جی همدرد سے بالکل په موټروي باندې پرون د اسماعیلیه انټرچینج په مقام باندې چې کومه ناخوشګواره واقعه راغلی و اکسیډنټ شو. پای کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو اضلاع چې دین تقریبا 14 کسان دا شهیدان شو چې پای کې د وادي لقمان باندې 15 کسان هم شامل په دې 15 کسانو کې یو والد صاحب موسی محمد نوم دی داغي چې کوم دوه بچیو شیر باچا سید نواب او یو نوسه عبدالرحیم او د دې سره داغي یو بل کلیوال پس د سبحان چې نو هغه په دې کې شهید شو. د موقع باندې جنازه چې دنو هغه په لقمان منډه کې نن ادا کړې شو او جنازه کې د علاقې او دغه شان د خوښنه د مختلف کلو نډیرو خلکو چې دنو ګډونو کو همدرد صاحب دا خبره د چې دلته کې خلک شاملو یا د خوښ کم خلکو نو داغي سترګي چې وینو هغه د اوخ کو نه ډکی او ټومله علاقې چې دنو هغه بالکل د یو سوګ منظر پیش کاو. دی زبدم زیاته کما چې دا کم کس چې دا دوه بچي او یو نوسه شهیدان شوی دي د دیو تقریبا 9 ماشومان چې دین د یتیمان پاتې شو. دیو د اختر په موقع باندې د فیصل آباد نه کور تر اتلل چې د اختر کوم خوشحالي دی هغه په خپل کور کې مناو کې چې کله دیو د مردان اسماعیلیه انټرچینج تر ورسېدل په دغه ځای کې د اکسیډنټ وشو او د دې د خوشحالو هغه دغه چې دین هغه په غم کې بدل شو. سبا د اختر ورځ ده ټول علاقې چې دنو هغه سوګوار د اختر چې کوم خوشحالي دي هغه په غم کې بدل شوی دي. جی همدرد ډیره مننه نواب بادشاہ مونږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. دا هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز.